سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ابن جریر طبري رحمه الله وایي زه د حج موسم کې په مکه کې وم. د خراسان یو سړی مې ولیده چې نارې وهلې، ای حاجیانو، ای د مکې خلکو، یوه کڅوړه رانه ورکه ده، په هغې کې 1000 دیناره دي. که چا پیدا کړې وي او رایې کړه، الله دې اجرونه ورکړي، الله دې له جهنمه وساتي. نو د مکې یو بوډا ورپورته شو، ورته یې وویل ای خراسانیه، زموږ د ښار د خلکو سخت حالات دي، له اقتصادي پلوه ډېر کمزوري دي، د حج څو شپې ورځې دي، د ګټې لارې چارې نشته. که ستا دینارو کڅوړه کوم مسلمان او غریب بوډا پیدا کړي وي، هغه تا ته ستا کڅوړه درکړي، ته به څومره حلاله شکرانه ورکوي؟ خراساني ورته وویل هغه به څومره غواړي؟ بوډا ورته وویل هغه به 100 دیناره وغواړي. د خراساني خوښه نه شوه، ویلې دا مې نه ده خوښه، زه مې خپل کار الله ته سپارم، هغه ته به شکایت کوم، هغه زما لپاره کافي دی او هغه به مې چاره کوي. ابن جریر طبري رحمه الله وایي زه پوه شوم چې همدې بوډا د دینارو کڅوړه پیدا کړې ده، اوس تمه کوي چې خراسانی څه ورسره مرسته وکړي. ابن جریر وایي بوډا چې کور ته روان شو، زه له شا ورپسې شوم، نو هماغه زما خبره شوه. کور ته چې ننوته، په خپله مېرمنې چې لبابه نومېده غږ وکړ. هغې ورته وویل چې په خیر راغلی ابو غیاسه. هغه ورته وویل 1000 دیناره مې پیدا کړي، خو څښتنې پیدا شو او نارې وهلې. ما په یوه طریقه ورته وویل چې موندونکي ته یې څه ورکوي، خو هغه انکار وکړ. اوس زه څه وکړم؟ زه د الله تعالی نه ویرېږم، خامخا یې بېرته ورکوم. ښځې ورته وویل وه سړیه، 50 کاله مې په توره نستې کې در سره تېر کړل، 4 دي لونه دي، 2 خویندې، زه او مور دی او نه هم یتې، هېڅ په کور کې نه لرو، ان یوه پیسه هم نه لرو. په پیسو خپل کار روان کړه، موږ ماړه کړه، خوراک او پوښاک راته برابر کړه، زموږ حال خو ته وینې، بیا به دې الله شتمن کړي، د دې پیسو خاوند ته به د هغې پیسې ورکړي. بوډا ښځې ته وویل ولو بابې، په دې عمر کې حرام وخورم؟ دومره عمر مې په غریبۍ او صبر کې تېر کړی و، اوس خپلې کلمې د حرامو په لمبو وسوځم؟ اوس چې زه قبر ته نږدې شوی یم، الله ځان ته په قهر کړم؟ نه نه، والله که حرام وخورم. نو هماغه چې مېرمنې ورته وویل نن زه پوره ډاډه شوم چې هر هغه څه چې ته یې موږ ته راښایې او موږ ته پرې نصیحت کوې، نو بلکل ته هم په خپل ژوند کې عملي کوې. کله مې چې د هغوی غریبي او بېوسي او د هغوی په زړه کې د الله تعالی څخه ویره او ډار ولیده، نو کور ته یې وردننه شوم او ورته مې وویل ما د همغه الله د رضا لپاره دا دینار تا ته او ستا کورنۍ ته بخلي، د کوم الله له ویرې چې ته حرام نه خورې.